200 نبی جل کوي که والا نمره په ولسوالۍ کې روبالېده ولسوالۍ کې هشکاشریش کارونه بي کول بي به خسوال په خدا تعلیم مو په کولو دا نه مو د عزت دایره سوالي مو خو زمان نشته کنه اجازه دې زوای. السلام علیکم ورحمت الله. قدرمنونکو صبره ولسوالۍ ته راغلي یو ابدخونې سخوري کلي ته. تاسو به دغه خاورې ګورئ نه پوهېږم چې مونږ ته ولې د هر څه په قهر شوي دي. دغو خاورو زموږ یوه خورکۍ اخیستې چې هغې ډېرې هیلې درلودې، هغې ډېر ارمانونه درلودل. داسې یو چا سره خبرې کوو چې هغه صرف لورګانې دي، هیڅ نارینه اولاد نه لري او هغه لورګانې سره تېره ورځ څه پېښه شوي د همدغه حاجي صاحب نه اورو. راځئ دغه ویډیو سره شیر کړئ تر څو د دغه حاجي صاحب سره همکاري مو وکړو، مرسته مو سره وکړو او د دوی دغه پیغام تر ډېرو خلکو ورسولی چې هیڅ نارینه اولاد نه لري، فقط د ده لورګانې دي. او دغه قوي ګډر به ګورئ نو کله چې الله قهر نازل شي نو بیا قوي ګډر هم دغسې شي. دا ګودرې به هم تاسو ګورئ، ګودرې به هم ګورئ. حاجي صاحب خبرې ماشي السلام علیکم جوړ چې دا ته خسره کوم درمان څه شو دا سر مخ د شوړه دي دمو بځا کار کول حال د کار می کول کنه مدري می کوله چې بعد باران درونو ته پاند راغله کار کې زله دیمه ما کار کولو وشه چې شګازه لون شولم چې شګری ته زلون کړم ز بیا راغلم دغه کور ته راغلم دا کوزه کوټای ما ده کنه د ستا وشه په مده ایوا کارډ مخ ته بیا لور مخ ته شو شجید ته ما مخ ته هغه مازه حال تمازه جمعې لاندې دي بعد باران وریږي جمعې بداله کې ناسه بال تلاش شي ما چې خو دلته مې درې څلور لفظان وی ناشته وی کنه مو ته چې بعد باران بریږي اځ کې مو ته دا ناس وو چې دا غځي کې برا دم شو چې دم شول دا برا کوټه سم لسته چې سم لسته چې مو ته خته و طرف وساله وشه بالونه په دازه کې چې واپس ولا هغه دا کې دازه کې ملا شولا دې ګډر والا نور مې هوالونه په هغه کې بل نور په دازه کې بل په دازه کې مو په ته خته چې طرف لاندې مې هرځه کړلا خبره ما سره وکړه چې جدي دا خایم واسه چې زور مې وکړ ګډر په نه دنه وو مو پرې خو نو ما غلورته هغه لور مې جګه کړه دالور مې جګه کړه دالور مې جګه کړه هم یو په ساله برابر کامې زخمی وي دا چې وې دانه مې زورونه وکړل په ګډر نه کیدا بیا مې څو نفر غوتل بیا نه کیدا بیا مو جبلونه سره په جبلون باندې مو ګډر ته نجاح کړه خپل خلاص کړله چې سار مې ولې د سار غو هو ستې ته مې چې وړه وسه دې موټر ته وچول ټوله دل ته پاتې شو غاګ ونه کړو غاګ بیا نه دکړه نه غاګ بیا نه دکړه چازه کې مو وسه دې سیولله وخت مې سیولله زه د لاته پاتې شولم کورتا وسه دې یولله د بخې نوایل یار کې مړاش په پاسته نه سي پاتول ته سي وړي دې هم سلطان ته سټیم دراړاله غرنا غرنا بوسیدا ته هم ژړې زه هم د لاس ور پېښه د کو نمونه ده بس الله پر دې جمعیدار جمعیا شمه پر دې په دې جمعو کې زلاړم دا د صبر نه سبا کېلو دی په 200 نبی جل کوي کواله نمره په ولسوالۍ کې روبالېده ولسوالۍ کې 200 نبی جل کوي کواله نمره روبالې بس الوري سرکنټینا دی لرل صبر تر لګالې دي دا حواله نمره و تر روبالې دا سبق دی یلو مو هشکاشریش کارونه به کول به خسوال په خدا تعلیم مو په کولو دا نه مو د دایره سوالي کله کله وایي چې پر دې زونه وي خپل نورم خوي رختیا هم دی کوشش کولو چې هغه دی تو ته د زوی زی ونیسي کوشش کوله حقیقت کوشش کوله وای چې زبو ته کوشش کوم چې ته په کور نه زه ډاکټر انجینر جوړ شم پلور مو خو زمان نشته کنه اجازه دې زوایم زه خپل کوشش کوم خپل دې ته بدن رسوم چې دا به مو باندې سیاله وکړه ته به مو باندې رنگ شي هغه به خدای وسه داسې خوا خوینو چې وسال کا جدای دا ته هم ژړې زه هم ژړم غرونه دې خورکۍ به څومره هیلې لرلې خپل پلور دې پوره څومره کوښښونه کول خو متاسفانه چې نصیب داسې نه و او په دغه کوټه کې د دې بیچاره دغه اخري یا د هیلې او ارمانو سره ټولې هیلې ارمانونه په دغه کوټه کې دفن شول. هغه فلور سره یې مټ په مټ نه ودرېدله پلور چې نن بیچاره دی نن غریب دی راځئ چې ورسره مرسته وکړو راځئ چې کومک ورسره وکړو یوې خورکۍ کوښښ کړو چې هغې د پوره تعلیم وکړي او زده کړې وکړي خو مګر بختیاري ونه کړله د دې رزق ختم شوی و څومره
دردناکه واقعه چې همدغه خویندو تلاوت کو ختم یې کوه چې دغه د الله پاک عذاب راغلو تر څو نور مسلمان دی نه په تکلیف نشي نورو ته ضرر ورنرسېږي خو خبر نه و چې د په همدغو خویندو کې د یوه خور رزق ختم شوی همدلته راځي همدلته رانازلېږي دغه طوفان دغه قهر او د دې رزق ختم شوی مګر دوی دعاګانې مسلمانو ته کولی چې مسلمانو باندې دا قهر را نشي ولې موږ په افغانستان کې چې ګورو ډېر بد حالتونه روان دي په هر ځای کې سیلابونه او زلزلې او کوټې رالماستې وي دغه د په خوست کې په ډېرو سیمو کې داسې پېښې رامنځته شوي دي چې زموږ هېوادوالې زخمیان کړي دي شهیدان کړي دي چې یوه موجوده پېښه همدغه هم ده چې موږ دلته ولاړ یو موږ خویندو مینه څومره زیاته ده د تعلیم سره ګوره راډیو نه یې زده کړې کولې مخامخ یې لیکلي دي زده کړئ له صبر سره د دې نه معلومیږي چې زموږ خویندې په زړه کې ډېرې هیلې لري ډېر ارمانونه لري خو مګر نن یې هغه هیلې هغه ارمانونه ټول خاورو سره خاور شول ایوب صاحب دغه لیکل چا کړي وو دغه لیکل دا دې خپله کړي وو همدغه خورکۍ کړي وو دا خورکۍ کړي وو دا ځکه چې خط مته لیکلی وو دا خط د مته لیکنه د مته ګرځول دا دی خپله انګلیش لیکلی وو د پښتو ادب د خپله یلي د خپله یې لیکلې ده دا به قدرمن لیدونکو کله کله چې مونږ ووایو چې د دنیا کې به زمونږ او نښې نښانې وي مګر مونږ به نه وو دغه د خورکۍ هغه هیلې هغه ارمانونه چې دي درلودل چې خپل پلار سره اوږه په اوږه ودرېږي زده کړې وکړي او تعلیم وکړي خو متاسفانه چې نن هغه خورکۍ د دنیا کې نشته مګر د دغې خورکۍ هغه د لاس لیکلی خط شته پلار یې په جیب کې ګرځوي حیثیت دا وخت نن مونږ په د خاور نه پاسه ګرځو داسې یوه ورځ راځي چې یوه ورځ به مونږ دغه خاورو لاندې وو کومې خاورې تاسې ګورئ نیمګړی ژوند دی او نیمګړې دنیا ده لیدونکو د خپرونه زړه کې مې بیخي ډېر دردونه ځي او راځي خو هغه پښتو ده دغه شیانو دی چې سړی سره تم کړي نو دا خپرونه په دې هیله پای ته رسوم چې بعد راځو ښه کس سره کومک وکړو مرسته وکړو تر بیا ښې چارې په وخت ورته غواړم ته هم ژاړې زه هم ژاړم غرونه غرونه بې وسې ده ته هم ژاړې زه هم ژاړم څه عجیبه زندګي ده